ډیر زیات وي دغه وایي ستا د ښایست ګلونه ډیر دي او ځولۍ مې تنګه زه به کوم یو ټولومه. نو له تشریفاتي خبرې تېرېږم. جناب وزیر صاحب اول خو مننه کوم چې دغسې یو ناسته مو راوبلله او پر داسې یو اساس وخت کې پر واقعي معنا باندې د دې اړتیا وه. زما پر نظر باندې رسنیو چې څوک کوم څه کړي دا د رسنیو اصالت او مسؤلیت ده. دا نه پر نظام باندې موږ کوم احسان کوو نه هم پر دې ولس باندې موږ احسان کوو، ځکه دا زموږ رسالت ده. موږ باید خپل رسالت پر دغسې ورځو کې باید ترسره کړو. هغه ورځ چې وطن موږ وایو وطن مور ده، نو کله چې دا مور ناروغه شول او ته پر څنګ کې نه یې ولاړ، زما پر نظر باندې بیا دا هغه رسالت او مسؤلیت نه دی. دا نو بیا هغه د هوټل مسله ده چې ډوډۍ پکې وخوره او بیا ځینې ځه. وطن هوټل نه دی چې ډوډۍ پکې وخوري او بیا ترې ولاړ سي. په وطن کې به سخته هم در باندې راځي، خرابه هم به در باندې راځي او ښه ورځ به هم در باندې راځي. نو په دې ټولو کې به له وطن سره یې. دا زما پر نظر باندې که یو ژورنالیست دی، دا که د دې نظام حکومتي چارواکي دي، دا که یو عام وګړی دی، د وطن رسالت په دا سخته ورځ کې معلومیږي. نو باید دا خپل رسالت ادا کړو او د دې رسالت ادا کول زموږ مکلفیت دی. بله مسله پر دې وروستیو کې د دې وطن د خلکو یووالی دی. درنو حضارو دلته زموږ قدرمن لیکوال او زما پخوانی رئیس قاری ستار سید صاحب ناست دی. دا جګړې فرصتونه زیږوي او زموږ لپاره د پاکستان د پوځي رژیم وروستي یرغل دا فرصت پر لاس راکړ چې دا وطن او دا هیوادوال سره یو موټی سي. زما پر دې نظام باید یو غږ دا دی چې دا یووالی وساتئ. دغه یووالی باید دوامداره سي. د دې خلکو دغه ملت که کومې مشروع غوښتنې لري له باید ورته ووایي. د دې ولس دردونو ته باید ملهم سو. د دې ولس پر وړاندې باندې چې کړېدلي او ځورېدلي دي، د دې ولس حقه غوښتنو ته باید لبیک ووایو. دا ولس د دې نظام سره کلک ودرېده. تاسو ولیدل چې زموږ اکثریت تلفات ملکي خلکو ورکړل، خو هیڅ ملکي وګړي خپل غږ پورته نه کړ، بلکې بیا راغی چې که زما د یوې کورنۍ 19 کسان په شهادت ورسېدل، وایي کاش زه هم شهید شوی وای. دا ولس داسې د قربانۍ